अस्सलाम वालेकुम मलगरो ज़यम अब्दुलक़दीर सुलेमान खेल और तासु गोरे मालूमात चैनल। په قبر کې وخت څنګه تیریږي؟ ګرانو ملګرو، د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه هم وه چې د الله تعالی په حکم سره به یې مړي راژوندي کول. یوه ورځ حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته یو مړی راژوندی کړ او ورته یې وویل، اوس د قوم ته د قبر حالات بیان کړه. سړی په خبرو شو او خپله کیسه یې داسې پیل کړه. هغه وایي، کله چې په قبر کې کېښودل شوم او خاورې یې راباندې واړولې او خلک راڅخه لاړل، په دې وخت کې د ښي طرف له لورې یوه کړکۍ راخلاصه شوه او یو څو کسان راباندې راغلل. ستړې مشې مو ورسره وکړه او بیرته په همغه کړکۍ راڅخه ولاړل. او دوی چې کله لاړل نو زه هم راپورته شوم. ما ویل، راځه ته هم په دې کړکۍ ووځه. کله چې په کړکۍ ورتېر شوم نو څه ګورم چې یو ډېر ښایسته باغ دی او پورته مې چې وکتل نو داسې معلومېده چې د مازدیګر وخت دی. هغه مړی بیانوي چې سوچ مې وکړ د مازدیګر د لمانځه وخت دی او هلته باغ کې ښایسته اوبه هم بهېدې. ورغلم، ومې غوښتل اودس پرې وکړم، خو د شا له لورې یوې ښکلې نجلۍ راغږ کړ او ویې ویل، دلته لمنځونه مه کوه، لمنځونه ختم شوي او اوس دلته اسوده ژوند کوه. ما چې دا واورېدل نو ورته مې ویل چې دا څه وایې؟ زه خو لمونځ کوم او حتما به یې کوم. هغې پیغلې نه پرېښودم چې لمونځ وکړم، خو زما اودس او لمونځ ته نیت و. کله چې هغې ډېر په عذاب کړم نو په څپېړه مې ووهله. په دې وخت کې د هغې په غاړه کې هار و او هغه پرې شو او راته ویې ویل چې اول له ما سره دا هار جوړ کړه، بیا لمونځ وکړه. د هغه هار یو سر د هغې په لاس کې او بل سر یې زما په لاس کې و. تر نیمایي به مو جوړ کړی وي او بس دا دی تا راباندې غږ وکړ او راجګ شوم. کله چې د هغه د قبر تاریخ وکتل شو نو 4000 کاله مخکې مړ شوی و او په ده باندې د یو څو دقیقو په شان تیر شوی و. حضرت عیسی علیه السلام ترې وپوښتل چې د زنکدن سختۍ څرنګه وې؟ هغه سړی ورته وویل چې زنکدن دومره سخت و چې تر اوسه مې لا مرۍ تریخه ده. 4000 کاله بعد هم لا د هغه د زنکدن سختۍ نه وې هېرې سوې. یا الله، ته موږ ټولو ته د زنکدن سختۍ اسانې کړې او قبرونه راته جنت او د جنت باغچې وګرځوې. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.